الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پاغه مبارک سیرت کې منګه په اخرنی مرحله کې یو د الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره او الله سبحانه وتعالی دی په مستقبل کې توفیق راکړي چې دا سر ته ورسو او الله سبحانه وتعالی دی منګله د دې عظیم انسان په نقش قدم باندې تلو توفیق راکړي. خبر روانه و د حجۃ الوداع په باره کې، هغه حج چې هغه رخصتی او الوداعي حج او داغي د کولو نه وروستو یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا کې وو او بیا دنیا نه لاړ. دغه حجۃ الوداع باره کې تفصیلی خبره شوې وه، صرف معمولی خبره پاتې وه او هغه به نن پوره کوو او بیا د هغې نه بعد بعض هغه مشهورې واقعې چې په سیرت کې راغلي دي هغې ته به اشاره کوو. موږ اخرنۍ خبره دا ذکر کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ایام التشریق د 11مه 12مه 14مه دا په مینا کې د ورځې تیرې کړي، نو بیا د هغه ځای نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو، مسلمانان ورسره هم راووتو او لاړو محصب علاقې ته. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقي ورځ تیره کړه، ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن لمونځ یې هلته وکړو او بیا یې دمه وکړه. دغې په دې منځ کې عایشه رضی الله عنها ارمان د عمرې وکړو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د هغې ضرور عبدالرحمن رضی الله عنه سره ولېږله تنعیم ته چې ته د هغه ځای نه احرام واچوه او عمره وکړه. عایشه رضی الله عنها لاړه ضرور سره عمره وکړه او همدغه شپه کې بیا واپس راله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا امر وکړو چې یو کس به هم خپل ملک او علاقې ته د هغه وخته پورې نه ځي چې څو پورې اخرنی طواف د دې کور نه نه کړی او هغې ته طواف الوداع ویل کېږي. رخصتي طواف دا په حج کې واجب دی. په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، عبدالله بن عباس دا خبره کړې ده، کان الناس ينصرفون فی کل وجه، خلکو چې حج ختم کو په هر طرف روان شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، یو سړی د هغه وخته پورې نځي او نه دي وځي تر څو چې هغه د دې کور اخرنی طواف نه یې کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه شپه چې دې ته لیلة الحصبه ویل کېږي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې لاړ، لږ ساعت لږ خوب وکړو، بیا پاڅېدو لاړ او طواف یې وکړو. دا الوداعي طواف و چې دې ته طواف الوداع ویل کېږي او دا یې د پېشمني په دې ټیم کې وکړو د سحر د منځه نه مخکې، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه وتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې رخصت ورکو او اجازت ورکو هغه زنانو ته چې په هغوی باندې د حیض بیماري وي، که دوی د طواف حیض بیماري چې پرې راله او که دوی د طواف ونه کړي نو څه حرج پرې نشته، دوی بغیر د طواف نه هم تلی شي. په صحیح بخاري سے مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وی چې حاضت صفیة بعدما افاضت، په صفیه رضی الله عنها باندې حیض بیماری راله د طواف افاضي نه وروستو، یعنی د حج چې کوم طواف دی او صفا مروه اخو رکن دی، کوم چې د اختر په ورځ راځي هغه طواف یې کړی او صفا مروه یې هم کړې وه،
جمرات هم ویشتی خو د هغې نه بعد پې بیا د حیض بیماری راغله نو عائشه رضی الله عنها وی فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې صفیه باندې خو بیماری راغله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې احابستنا هی یعنی دا خو دا به اوس موږ لکه منکۍ دي ته به انتظار کوو نو ما ورته چې یا رسول الله حاضت بعد ما افاضت یا رسول الله د حیض بیماری پرې د طواف افاضې نه بعد راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې فلتنفر اذن نو بیا دې وزي دی معنی دا شو که چېرته په دې باندې د حیض بیماری راغلی وی او دې طواف افاضه نه وی کړی نو بیا به لازم انتظار کولی ځکه چې دغه طواف څه دی دا د حج رکن دی واجب نه دی رکن دی واجب خو د طواف الوداع هم دی خو هر چې طواف افاضه دی او صفا مروه د حج دا رکن دی د حج دا په یو حال کې نه پاتې کېږي بعض څه نه څه اختلاف شته هغې له نه ورځو هغه د حج چې کوم احکام موږ بیان کړل ته واضح وضاحت یې شوی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ښه اوس به دې ته انتظار کوو هغې ورته نه یا رسول الله وی طواف حفاظه یې کړې ده وی چې کړې ده به بیا دې ځي نو دې زنانو ته دا اجازت دی چې کله په دوی باندې د حیض بیماری راشي نو دوی ته اجازت دی چې دوی بغیر د طواف وداع نه وځي د مکې نه ولاړ شي څه حرج پې نشته دا یو اسانتیا او یو رخصت دی د الله د طرف نه د دوی لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راووتو د مسجد حرام نه چې څنګه یې طواف وکړو د مدینې لارې ونیوه او د ځان سره د زمزم څه اوبه م راواغستې امام ترمذي روایت راوړی دی او سند حسن دی الحمدلله عائشه رضی الله عنها بارک راځي چې انها كانت تحمل ماء زمزم عائشه رضی الله عنها چې کله به مکې ته راتله نو د ځان سره به د زمزم اوبه وړي او هغې به دا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کو نو که چېرته حاجي یا عمره کوونکی د ځان سره د زمزم اوبه وړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه خو دلته یو لویه فایده و هغې ته اشاره هغه ده چې یوازې د عمرې نه بعد او د حج نه بعد ته د ځان سره زمزم مه راوړه بلکې د ځان سره ایمان راوړه هغه ایمان چې هغه زیات شوی دی هغه تقوا د ځان سره راوړه چې په تا کې را پیدا شوې ده هغه یره د الله چې هغه تا کې زیاته شوې ده اکثر خلک نن سبا او زه اکثر ټکی وایم بلکې دا زما بدګماني نه ده دا حقیقت دی اکثر خلک نن سبا کوشش دی چې موږ د دې حرم نه ځو چې د ملګرو له تحفې والو او خصوصا چې د ملک نه راشي نو بیا خو هغوی هر چا دپاره ګرځي چا له څه شی لي چا له څه دې ته ډېر خوشحاله چې خلک به وایي چې وګوره سامان یې راوړی او د زمزم اوبه واله او کجورې واله او میلمانه راځي او خلک راځي او ټول غم یې دې سره سوال د ده نه دا په کار دی ته چې دومره اوږد سفر دی وکړو او راغلې واپس تا د ځان سره دا ځای نه څه راوړي وایي ما خو ځان سره زمزم اوبه راوړي ما خو کجورې راوړي ما خو هدیې راوړي سوال زموږ دې باره کې نه دی تا په دین کې څه ترقي کړې ده او که نه یې کړې که ته هغه شانیې څنګه چې تللی وې نو بیا خو ستا په دې حال باندې تا ته لاسنیوه پکار ده ځکه چې دومره اوږد سفر ته وګوره او دومره محنت ته وګوره او دومره خرچو ته وګوره او ته هم هغه شانې څنګه چې تللی وې فایده څه شو ستا د عبادت په تا کې څه فرق راوستو موږ دا خبره ذکر کړې چې د عبادت ته قبلېدو نښه دا ده یو نښه یې دا ده نورې نښې هم دي چې د دې عبادت نه بد به ستا حالات ښه مزېدار شي مثال لکه رمضان دا میاشت واله تقریبا نږدې ده ډېره نږدې خو نه خو تقریبا رمضان دا میاشت تېره شوې ده څه د پاسه دوه یا دوه نیمې داسې میاشتې کېږي د دې رمضان نه بس ستا حالات څنګه دي او د رمضان نه مخکې ستا حالات څنګه و د تا ته پته ده او ستا نه مخکې د الله ته پته ده په دې ته فیصله کولی شي او غالب ګمان جوړولی شي چې ستا د عمل الله قبول کړی دی او که نه یې قبول کړی ستا د روجې نیوه الله قبول کړي دي او که نه یې قبول کړي که مخکې کمزوری وي
او اوس د رمضان نه بعد ډېر ښه شوی په دیندارۍ کې، نو بیا خو د ستا دپاره خوشخبري ده. او که مخکې ښه وي او بیا خراب شوی، نو بیا خو خبره د سوچ او د فکر او د غم ده. دغه شان د حج مسله ده، دغه شان د عمرې مسله ده. یو سړی د حج نه بعد په دیندارۍ کې مخکې روان دی، دا ښکلې خبره ده. عمرې نه بعد ښه شوی، دا ښه خبره. او چې د حج نه راشي او بیا په هغه زوړ حال باندې ولګي، او والعیاذ بالله چې لا بس پکې داسې دي چې د هغه زوړ حال نه هم بدتر شي، دله به یېره پکار ده. نن سبا دې ته داسې خاص سوچ نه کوي چې د عمل الله قبول کړی دی او که نه، خو عمل صرف کول پکار دي. نور خدای د اسمان نه راکوشوي دي، او دا خو څوک دي د دوی صرف کمی د څه دی؟ د عمل کول، بس کول. نور خو 100% نه، په 100 کې 200% یقین دی چې الله قبول کړی، په 100 کې 200%. او که چېرته دې ورته ووایي چې هسې تا ته پته شته چې ستا د عمل به الله قبول کړی، جګړه درسره کوي، ولې زه د کافر ښکارم سي، او ولې ما لسې چللی چې عمل به الله زما نه قبلوي. حالانکه صحابه کرام به یېرېدو، لویه یېره به د هغوی دا وه چې د عمل زه کوم، خو چې الله به یې قبلوي او که نه به یې قبلوي. او بیا تابعین او بیا د هغوی تابعین او بیا دا سلسله د اوسه پورې نیکان خلک په دې سوچ کې چې د عمل الله قبلوي او که نه قبلوي. که چې الله قرآن کې څه وایي د بعضو خلکو مباره کې عاملة ناصبه، بعض خلک به د قیامت په ورځ راشي، عمل به یې کړی او ځان به یې ستړی کړی. دا څومره بدبخت دی. یو سړی د عمل یې د سره کړی نه دی او جهنمي دی، یو سړی د عمل یې کړی دی او جهنمي دی. دا څومره لوی بدبخت دی. نو ځکه الله وایي عاملة ناصبه، عمل یې کړی ځان یې ستړی کړی، څه فایدې یې نشته دغه عمل. لوی سوچ دا پکار دی چې زما د عمل به الله قبلوي او که نه به یې قبلوي، قبول کړی به یي او که نه به یې قبول کړی. تاسو ته پته شته چې سلف صالحین، صحابه کرام، تابعین او دین د مشران چې روجه به ختمه شوه، 6 میاشتې به یې دا دعا غوښته وی الله زموږ د روجې قبولې که. 6 میاشتې. زه تا نه دا سوال کوم، د روجې نه بعد تا څو پیرې دا سوال کړی دی چې الله زما د روجې قبولې که؟ څو پیرې دا سوال کړی دا؟ ما تاسو ته وایي چې ده خو پوره یقین دی، صرف خبره د عمل د کولو ده، بس کوه او بس ویږي قبول دی. نو د حج نه چې راځي یا د عمرې نه، صرف د زمزم او د کجورو غم مه کوه، غم دا وکړه چې الله به دا عمل قبول کړی او که نه به یې قبول کړی. غم د توحید وکړه، د عقیدې وکړه. ته دومره رالی حرم ته، ته هلته د توحید څه نښې ولیدې؟ د توحید څه عقیده دې ولیده؟ څه دیني فایده درته وشوه که نه؟ حالانکه الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، په سورة آل عمران کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې، مبارکا وهدى للعالمین. د خپل کور ته الله برکتي کور ویلی دی، او دې کې هدایت ته د ټول عالم دپاره. معنی ده چې د مکه چې ده او د حرم دلته خلکو ته هدایت میلاویږي، خو دې ته هدایت نه میلاویږي چې ته ورشې او د اسمان نه به هدایت راولي، چې ته په دې نیت ورشې او ستا اخلاص او ستا زړه دغه طرف ته وي، الله درته هدایت نصیب کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د هغه ځای نه روان شو، او الثنیة السفلی چې ورته ویلی کېږي، او نن سبا مشهور دی په کودۍ علاقه باندې، ثنیة کودۍ ورته هم ویلی کېږي. په دې لار باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس وتی د مدینې ته. ټولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 ورځې تېرې کړي په دې حج کې. واپسۍ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویلی کېږي غدیر خم. دې علاقې ته ویلی کېږي غدیر خم. دا غدیر خم دا د مکې او د مدینې په منځ کې یو ځای دی. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړاو واچو، یو ناشنا خطبه خلکو ته وکړه، نصیحت یې ورته وکړو. په هغه خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض دا خبرې هم کړې وي، الا ایها الناس فانما انا بشر. خلکو دا خبره یاده کړئ، زه ګوره انسان یم. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، زه بشر یم. خو څوک هغه څوک به څوک پوه کړي چې الله یې پوه کول نه غواړي. زموږ په ملک کې دا هم غټه جاخلې دی
بریلیانو دوی سره روانه ده چې پیغمبر نور دی او که بشر دی. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا ایها الناس فانما انا بشر، زه ګوره انسان یم. یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، نو کیدای شي چې د الله له طرف نه استازی راشي او زه د هغه دعوت قبول کړم. یې څه معنی؟ کیدای شي ملک الموت راشي، استازی نه مراد ملک الموت. وانا تارک فیکم ثقلین، او زه دو درانه شیزونه په تاسو کې پرېږدم. اولهما کتاب الله، اولنی شی چې پرېږدم په تاسو کې هغه د الله کتاب دی. فیه الهدى، په دې کتاب کې هدایت ته، دا د هدایت سرچینه ده. والنور، په دې کې رڼا ده. فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به، ونیسئ د الله دا کتاب مضبوط. مضبوط نیو دا مطلب نه چې لاس کې راوله مضبوط ونیسئ. څه معنی؟ یا یحیی خذ الکتاب بقوه، الله وی اے یحیی دا کتاب واله په زور سره. زور سره معنی ده نه چې په زور سره ونیسه او رایې کاږه، په زور سره یعنی عمل پې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب ونیسئ، ښه مضبوط یې ونیسئ. د قرآن کې ټول نجات پروت دی او د کامیابۍ لاره هغه دی قرآن کې. چې څوک کامیابي غواړي او د قرآن نه علاوه به بل څه کې لټوي که نه، که ده ته عمر میلاو شي د قیامته پورې د هدایت نه میلاویږي، ځکه چې هدایت سرچینه د پرېښودی او په نورو لارو کې او په نورو ځایونو کې هدایت لټوي، ده ته هدایت نشي میلاویدی. نو دا قرآن مضبوط راونیسئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرني نصیحتونه دي، ډېر جوړ نصیحتونه دي. بعض نصیحتونه حج کې کړي دي، اوس دا دي، او بیا څه په مدینه کې کړي دي د بیمارۍ په دوران کې. نو یو نصیحت په اخرني نصیحتونو کې هغه دا دی چې دا کتاب د الله مضبوط راونیسئ، په دې کې هدایت دی او په دې کې نور او رڼا ده. بیدوی و اهل بیتی، او په تاسو کې زه پرېږدم خپل خپلوان. اهل بیت د سړي خپل خپلوان چې کوم وی دوی هم زه پرېږدم شاته. ای پیغمبر زی به تې پاتې شي. اذکرکم الله فی اهل بیتی، زه ګوره تاسو ته د خپلو خپلوانو په باره کې الله در یادومه. څه معنی دی الله در یادوم؟ خیال به ساتئ، حق به ادا کوئ، ملګرتیا به کوئ، دفاع به کوئ. درې پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی وعترتی اهل بیتی، خپل اهل بیت زه پرېږدمه. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، نو بیا دا وګورئ چې زمانه بعد ستاسو څه کردار دی او څه به کوئ د الله د کتاب سره او زما د اهل بیتو سره. سوچ وکړئ دې باره کې. دلته ګوره اکثرو حدیثونو روایاتو کې داسې راغلي دي چې زه دوه خبرې پرېږدمه، یو قرآن او بل حدیث. دا مضبوط راونیسئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی داسې څه پرېږدم په تاسو کې که تاسو مضبوط راونیو چېرته به ګمراه نه شي. کتاب الله و سنتی، د الله کتاب او زما طریقه. د ګمراهۍ نه د بچ کېدو لار هم دقه ده، کتاب الله و سنتی، د الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت. دریم پکې څه نه دي ذکر کړي، دریم پکې څه نشته. یو سړی وایي چې ښه د صحابه کرامو دا خبرې او د تابعینو د دین د مشرانو د اوسه پورې د علما، ولې دوی دا خبرې د دوی دا خبرې ټولې د قرآن او د حدیث په خوا او شا کې دي. یو عالم چې درس کوي او بیان کوي او دین بیانوي نو دی به د قرآن او د حدیث وضاحت کوي، د ځان نه نوې خبرې نشي جوړولی. نو خبره بیا ټوله واپس شوه قرآن او حدیث ته. بعضو خلکو ته چې وایي چې صرف قرآن او حدیث، ښه ده د دې علماو دا خبرې او د دې دین د مشرانو دا خبرې دا جو ګډې وړي دي. چا تا ته ویلي چې ګډې وړي دي؟ مطلب دا دی چې بنیاد قرآن او حدیث دی، او بیا چې څومره خلک راځي
علما د امت مشران دینداره هغوی هم د دې په خوا او شا کې تاویږي را تاویږي. د یو عالم وظیفه څه ده؟ کار یې څه دی؟ قرآن او حدیث بیانول، که نه د ځان نه نوی دین جوړول، نه نوی مسئله چې څوک هم بیان کړي د قرآن او حدیث خلاف او قرآن او حدیث کې اصل نه ده، که لوی نه لوی امامي لوی نه لوی عالمي د ده دا خبره مردوده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما وی دوه خبرې پرېښودې دي، کتاب د الله او سنت زما، یعنی طریقه زما. سنت په عربۍ کې دا طریقې ته وایي، لارې ته وایي. بعض روایتونو کې لکه دا ما چې کوم ذکر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور والا ذکر کړي دي، او روایت کې داسې راځي چې دوی مضبوط راونیسئ، دوی مضبوط راونیسئ. دلته یو څو خبرو ته اشاره. شیعهګان او روافض دا حدیث ډېر پیش کوي، وی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما کور والا د دوی لار مضبوط راونیسئ، وعترتي اهل بیتی، زما د کور والو د اهل بیتو لار به راونیسئ، د هغوی به خیال کوئ، د هغوی به قدر کوئ. دا ټولې خبرې به پیغمبر کړي. نو وایي صحیح ده، دا خو موږ هم منو، دا خو موږ هم منو. ته دې څه ثابتوې؟ دا خو موږ هم منو. دې کلمة حق اريد بها باطل، خبره حق کوي خو مقصد باطلي. مطلب د دوی دا دی چې اهل بیت راونیسه او باقي چې څومره صحابه کرام دي به ټول باندې کفر ټاپې ولګوه. دلته خو پیغمبر دا نه دی ویلي. وای راشه ته چې دا حدیث موږ ته بیانوي او موږ یې منو او موږ یې بیانوو الحمدلله، او هم زموږ په کتابونو کې دی، په صحیح مسلم کې دی، په امام احمد راوړی دی، امام طحاوي راوړی، نورو امامانو راوړی، دا خو موږ بیانوو خو په زور او شور سره. خو زه راته یو حدیث بیانوم، وایه که نه څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد تابعداري وکړي د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب. دا وایي مني؟ بیا دا سر نه مني. هلته دا حدیث چې دوی پیش کوي ورب الکعبه که د دوی د اهل بیتو سره محبت وي، دا صرف د خپل مذهب دپاره، د خپل عقیدې دپاره او د خپل کاروبار دپاره دا قسمه خبرې بیانوي. موږ بالکل منو، موږ اهل بیت چې څومره موږ قدر کوو دومره یې څوک قدر نه کوي. خو دا ده چې اهل بیت د هغوی د مقام نه نه اوچتوو. اوس علي رضی الله عنه سره زموږ ښه محبت دی، د زړه د کومې نه، زموږ د سر تاج دی، بلکې د هر څه پې قربانو. خو علي رضی الله عنه د پیغمبر درجې ته نه رسو او نه د الله درجې ته رسو، او نه علي رضی الله عنه د ابوبکر صدیق او د عمر او د عثمان نه غوره کوو. ځکه چې د هغوی فضیلت په دې ترتیب سره بیان شوی. زمونږ محبت ته د فاطمه رضی الله عنها سره، خو په سختو کې خو یا فاطمه نشو ویلی، په سختو کې خو موږ الله رابلو. زمونږ د حسین رضی الله عنه سره محبت ته، خو دې خو نشو ویلی چې حسین رضی الله عنه د الله سره شریک دی، دې خو نشو کولی. زمونږ د حسین رضی الله عنه سره محبت ته، آیا د دې محبت ته لاسه د باقي صحابه کرام کافران کول ضروري دي؟ نه. بعض څه وایي، ما یو پیر د یو کس بیان اورېدو، وایي یو طرف ته کېږي به، یو طرف ته څه معنی ده؟ یا به د اهل بیتو سره محبت کوي یا به د نورو صحابه کرامو سره کوي، یعنې دواړو سره نه کېږي. دا چا وایي دواړو سره نه کېږي؟ یو طرف ته روافض دي، بل طرف ته نواصب دي، دا دواړه به ګمراه دي. دوی صرف د اهل بیتو چغې وایي او هغوی د اهل بیتو خلاف دي، نورو صحابه کرامو چغې وایي، او دواړه به ګمراهۍ کې دي. موږ د ټولو صحابه کرامو سره محبت کوو، او بیا د اهل بیتو په صحابه کرامو کې ځان له مقام دی، ځان له شان دی، د هغوی سره بیا د هغې مناسب محبت کوو. خو بیا هم سره د دې چې د اهل بیتو سره ښه ډېر محبت کوو، خو د هغوی د مقام نه اوچتوو، دروغ نه وایو د هغوی په فضایلو کې. اوس علي رضی الله عنه دی، د نور په شان برقیږي او ځلیږي که نه. دنیا فضایل د هغه راغلي په صحیح حدیثونو کې. څه ضرورت دی یو انسان چې هغه دومره واضح دی او د هغه فضایل دومره واضح دي، څه ضرورت دی چې زه د هغه دپاره دروغ جوړ کړم؟ دروغ ته څه ضرورت شته؟ نه. علي رضی الله عنه سره محبت کوم، نو ولې د عمر رضی الله عنه سره بغض کوم؟ نه. عمر رضی الله عنه، ابوبکر صدیق، عثمان او علي دا په ژوند کې وروڼه دي،
د دوی ورورولي موږ سیرتونه بیان کړي دي او دا سیرت هم تېر شوی تاسو ټول اورېدلي د دوی څومره مضبوطه ورورولي ده 1400 کاله بعد ما ورته راشو یا به د علي سره محبت کوي یا به د عمر سره کوي دا کوم دین دی د هغوی منځ کې ورورولي وه او تا اوس څه فرقه جوړه کړې ده دا خلک وایي فرقه بازي هم دي ګمراهانو جوړه کړې دوی دا فرقې پیدا کړي موږ خو راشئ د ټولو صحابه کرامو سره محبت کوو د ټولو سره محبت کوو کوم چې پکې بیا فضایل د دوی په ترتیب سره راغلي دي غوروالی هغه به ولم منې بله مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما کور والا د دوی لار راونیسئ د دوی په نقش قدم ځئ یو په دې ټکي ځان پوه کوئ چې وعطرتي د دې څه معنی ده عطرتي د سړي نږدې خپلوانو ته ویله کېږي په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې داخلي دي اهل بیت کې نه راځي هغوی د دې روافظو ناشنا مذهب دی د اهل بیتو سره محبت کوم خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره نه کوم دا عجیبه خبره نږدې خپلوان خو د یو سړي ښځه ده او د هغه کور والا ده د هغې سره محبت نه کوم او نورو خپلوانو سره کوم دا عجیبه خبره شوه بله خبره دلته مراد ګوره ټول کور والا نه دي او نه ټول خپلوان دي ټول خپلوان تی مراد دي کم خپلوان کم چې مؤمنان دي او د هغه په نقش قدم روان دي داسې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خپلوان هم شته چې هغه په دې دین نه دي اسلام یې نه دی قبول کړی دلته معنا هغه خپلوان دي چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دي دلته یو سوال زړه ته راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې د خپلوان ذکر کوي خصوصا بارک الله فیک دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوالو نه دوی ښه خبره دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ذکر کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غدیر خم علاقه کې په دې خطبه کې یو نصیحت دا کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علي بن ابي طالب فضیلت هم بیان کړی موږ مخکې سیرت کې دا تذکره کړې وه چې هغه یمن ته تللی هلته یمن کې بیا هغه بعض فیصلې کړې وې په هغه فیصلو باندې بعضو خلکو اعتراضات کړي او په علي رضی الله عنه پسې به خبرې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې راورسېدې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه لاس ونیو وی الستم تعلمون انی اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم تاسو دا خبره نه ده معلومه سه چې دا مؤمنان په خپل ځانونو باندې د خپل ځان دومره حق نه لري لکه څومره چې زما حق لري هغه ته یا رسول الله موږ ته پته لري چې زمونږ د خپل ځانونو په موږ دومره حق نشته لکه څومره چې تاسو په موږ حق النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم دا قرآن کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه سنیوله وی من كنت مولاه فإن هذا مولاه زه چې له چا ملګری یم دا سړی د هغه انسان ملګری اللهم والی من والاه یا الله څوک چې د دې سړي سره دوستي کوي ته ورسره دوستي وکړه وعادي من عاداه او څوک چې د علي رضی الله عنه سره دشمني کوي یا الله ته ورسره هم دشمني وکړه دا د علي رضی الله عنه لوی مقام دی لوی فضیلت دی او په دې کې رد دی په روافظو باندې وایي چې دا سنیان چې دوی د علي رضی الله عنه فضایل نه بیانوي اچھا ویلي چې فضایل نه بیانوي موږ سیرتونه بیانوو موږ فضایل بیانوو د الله په توفیق سره اوس څنګه چې لږ ساعت مخکې موږ وایو چې غلو نه کوو علي رضی الله عنه هغه انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک زما دوسي یا به د دوسي دې څه معنی شوه کیدی شي دی جوابي دینه واضح جواب دی چې یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی یو سړی څلورم خلیفه راشد دی لوی فضایل د هغه راغلي دي دا کیدی نشي چې یو سړی دی د ایمان دعوه کوي او په زړه کې د علي رضی الله عنه سره بغض وي دا نشي کېدی ورب الکعبه دا نشي کېدی
چې څوک وایي چې زه ښه ټیټ مسلمان یم خو د علي سره مینه لګي و ښه ټیټ دروغجنې وایه او دغه شان درته دا م ووایم او چې څوک دا وایي چې زه ښه ټیټ مسلمان یم خو د ابوبکر او د عمر سره مینه لګي دې ماسې تشه دوړه الوځوي. کم زړه کې چې ایمانی کم زړه کې چې د پیغمبر سره محبت وي په هغه زړه کې به د ابوبکر صدیق سره محبت وي، په هغه زړه کې به د عمر فاروق سره محبت وي، په هغه زړه کې به د عثمان غني سره محبت وي، په هغه زړه کې به د علي رضی الله عنه سره محبت وي. دا کیدی نشي. ځینې مؤمن یم یو سړی وایي او د دې طبیعت نه لګي د ابوبکر صدیق سره هغه انسان سره چې الله وایي دا د پیغمبر ملګری. یو سړی دی وایي زه مؤمن یم او طبیعت د عمر بن خطاب سره نه لګي او پیغمبر وایي که زمانه بعد پیغمبر وایي عمر به پیغمبر وایي. یو سړی وایي زه مؤمن یم او د عثمان بن عفان سره نه لګي او د پیغمبر دوه لوڼه پې واده دي او جنتي انسان دی، دا څنګه ایمان دی؟ یو سړی وایي زه د مؤمن یم او زما د علي رضی سره طبیعت نه لګي او پیغمبر وایي چې څوک زما ملګری او ما سره ملګرتیا کوي ده سره ملګرتیا کوي. دا نه منلو خبرې دي. دا د علي رضی الله عنه شان دی خو په دې شان کې غلو نه ده پکار. کومه مرتبه چې دغه ده موږ ورسره ښه محبت کوو خو محبت د شریعت په حدودو کې دننه. علي رضی الله عنه خو پرېږده موږ د پیغمبر سره محبت د شریعت په حدودو کې دننه کوو. دا شان د علي رضی الله عنه زامن حسن او حسین رضی الله عنهم او نور زامن ټولو سره محبت کوو خو دغه ډرامې نه کوو لکه کومې چې اوس را روانې په دې نږدې ورځو کې عاشورا په ورځ به ویني د یو بل وهل او درز او دروز او ګډا او ډولونه او تورې جامې او د دروغو غم را ښکاره کول دغه ډرامې نه کوو موږ. موږ ښه خفه یو په دې خبره او ښه پې غمجن یو چې حسین رضی شهید شوی دی. په دې یو مسلمان نشي راضي کېدی چې او زه پې خوشحاله یم چې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. د حسین رضی الله عنه سره ښه ظلم شوی دی او د هغه سړي سره چا چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی د هغه سره زمونږ نه لګي، د هغه نه زمونږ د براعت اعلان دی. خو دومره هم نه کوو چې حسین رضی الله عنه په حق کې د شریعت هغه پولې ماتې کو مخکې واوړو. حسین رضی الله عنه شهید دی او یو اوچت انسان دی او څنګه به اوچت انسان نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی، د علي رضی الله زوی دی، د فاطمه رضی الله عنها زوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا د جنت سردار دی. دا به څنګه اوچت انسان دی او د سره محبت موږ څنګه نه کوو؟ خو محبت بار بار درته وایم د شریعت په حدودو کې دننه. تاسو دا پته شتي مور پلار څومره قیمتي رشته ده. د دې مور پلار سره به محبت ګوره د شریعت په حدودو کې دننه کې. اوس پلار تا ته وایي چې دا ګیره لرې که زویه که ته په ما مینې دا ګیره به وخورې. یو سړی لاړ نایي چاپ ته مونږ خو جوی پلار سره محبت دی. څه خیال صحیح دی محبت نه؟ یا د ښځې سره محبت دی او ښځه ورته وایي چې ما له ډش راوړه چې به یې کې 900 چینلي که ته په ما مینې او ځوان شیر ډش او ټي وی را په شا کړی کور ته راوړي جي بس د مینې محبت خبرې دي. الله وایي چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېروئ او پیغمبر وایي چې د بیبیانو سره ښه سلوک کوئ ځکه مې وله ډش راوړو. څه مو خیال دی؟ نه. د بچي سره محبت بې پناه محبت د مور پلار خو د دې بچي دپاره الله ناراضه کول او دین پرېښوده او دینداري پرېښوده د دې محبت تاله شریعت اجازت نه درکوي. د هر چا سره چې محبت کې هغه به د شریعت په حدودو کې دننه وي. دا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې کړی ده او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره او د دې خلفای راشدینو سره او د حسن او حسین او د دې صحابه کرامو سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سفر پوره کو او ذوالحلیفه ته راورسېد. ذوالحلیفه څه ته وایي؟ میقات، د مدینې میقات. هلته چې راورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه تېره کړه هلته. حالانکه مدینه نږدې ده که لرې ده؟ نږدې ده. وجه دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره نه خوښوله او دې باره کې روایت هم راغلی دي چې تاسو کې د یو سړی
چې کله د سفر نه راواپس شي نو کور ته دې اچانک نه ورننوځي. څومره ښایسته دین دی. مخکې به خبر ورکوي، اوس خو دا ټلیفونونه او دا شي نه راووتو سړی خبر ورکړي، مخکې خو دا نه و. نو نږدې دغه ځای کې شپه تېره کړه، خلک خبر شو، مدینه کې خبر خور شو چې به ذوالحلیفه کې مسلمانانو دمه کړې ده. نو کور کې چې کوم خلک د هغوی خبر شو زموږ خپلوان را روان دي. دې کې یو بنیادي وجه دا ده چې شریعت د شک لاره بندوي. یو سړی دا و چې زه اچانک په دې خپله ښځه ورننوځم چې دا څه کوي. دا جاسوسي او دا قسمه شکونه او دا بدګماني د شریعت ته اجازت نه درکوي. ګمان هله جایز دی چې د هغې سره دلایل یې بې جایز دی. لکه یو سړی دی خپله کور والی والعیاذ بالله په څه کارونو لیدلي د څه دلایل ورسره شتي او د ده پې ګمان اوس ښه نه دی او نور هم تحقیق کول غواړي چې د هغې نه بعد فیصله وکړي، نو دا صحیح ده. خو عام داسې طریقه نه ده. بس خلک ډېر په فخر سره وایي زه خو جي په مخ هر روزانه دا خبره ګورم چې دا ښځه څه کوي او دا موبایل او دا کت او دا بر او دا ژوند ګران شي. دا ژوند څه شي؟ ګران شي. زما خواله یو کس راغلی و او د دې طلاقو نه بعد څه لیونی شی غونته کې و او اکثر چې دې ښځې له طلاق ورکړي وروسته بیا که لیونی نه یم ځان لیونی کړي. زموږ خواله ډېر راځي بیا لیوني شوي، دماغ مې وي کار نه کوه. عجیبه خبره دغه وخت کې ته لیونی شي. ولې که ته غواړي چې اوس دی په دې جواب کې څه اسانتیا پیدا کړي. نو زه ورته وایم ګوره الله دې نه خبر و چې دماغ دې په هغه ټایم کې څنګه و. نو هغه بس وایي چې زه بس ختم، ما ځان ټینګه ګډې وډې وایي زه ختم، ښه سیده کښېنه ما خپله خبره کوه. دلته چې مې راشي طلاق په مسله کې هغه اکثر لیونی او روغ رمټي او اکثر وایي په ځان بس اوسه پورې بس وایي په دغه کې یم. دا مسلې د ګپ خو نه دي. طلاق چې دې ورکړو اوس د دې چې کوم انجام دی هغې ته به هم سینه ښه ټیټ نیسئ. دا نه چې ته بیا په مولیانو پسې ګرځې او بیا راشي په د اهلحدیثو سلفیانو پسې. بس موږ وایي چې مولوي صاحب نه تپوس وکړو، زه اکثر تپوس وکړم چې کوم مذهب خو بس دغه څه په نورو مسلو کې موږ ته وابیان وی، موږ ته درباریان وی، موږ ته د حکومت خلک وی، موږ ته د انګریزانو پیداوار وی او په دې مسله کې بیا را روانې. نو ما ځان ښه برابر کړه او سله وکړه، هېڅ چل دله ما یې نشته. مسله څه ده؟ وی ښځه مې طلاقه کړې ده. ما یې ولې دې طلاقه کړې ده؟ وی ما ورته ټلیفون وکړو نه یې اوچتو. ټلیفون مې وکړو نه اوچتو. دا ګورې تعجب په دې مه کوئ، دا د ډېرو خلکو دا طریقه ده. څنګه؟ وی زما د کشر ورور واده و او ما دې ښځې ته 8 پیرې ټلیفون وکړو، دا رنګونه تلو دې ټلیفون نه اوچتو او بس بیا چې وروسته یې ټلیفون اوچت کړو چې زما په دې خوله څه راتلو هغه مې ورته وویل او بیا کلي ته لاړه او څه وهل ټکول او څه غټې جاخیل. ما ولې؟ وی ما دا وي چې دا چې د موبایل نه اوچتې ګڼه ګوڼه ډېره ده، پردي هلکان او خلک به راغلي به د هغوی سره خوشحاله ده. ما ښځې څه وي؟ وی هغې وی چې موبایل په کمره کې پروت و ګڼه ده، زه په خدمت کې لګیا یم، چا ته چای ږدم چا ته شربت ږدم، دلته ناوی ده، هلک دی، واده دی، کور دی، خلک دی، دنیا راغلی ده. زه موبایل ته خو نه یم ناسته چې زه به موبایل ته ناست یم او کړنګ زه به اوچتوم. نو ما ستا د عقل په دې ځای کې ده که په دې خپو کې پروت دی؟ دومره ته لوی پوښتنې دا ډېر چې په کور کې دننه ازمریاني بهر ورته مسکال هم نه راځي او نه وله څوک موبایل نمبر وله هم څوک نه سیو کوي. په معاشره کې پالتو پرزه خو چې کور ته ورنو زما رینګ راغی او تا اوچت نه کو ته به وایي دا سم بس ټوله دنیا ده په سر راګرستې ده، اوچت یې نه کو څه چلو شو. د کمې ښځې سره چې تا نکاح کړې ده او لوز تاسو کړی د الله په نوم،
ته په هغې دومره بدګمانه چې موبایل اوچت نه کړي دا به د پردي هلک سره او که دا کمرې ته تا پسې وختي رانغلی دا به په بل چا پسې تلي او که دا پلار کره لاړه او لیټ شوه دا به د بل چا سره یاراني کوي او که د دې طبیعت خراب په تا سره خندا ونه کړه ټوغې ونه کړي د دې تا سره نه لګي بل څوک یې خوښ دی داسې رشته ده مړه داسې رشته شو چې په وړو وړو خبرو کې ته سوچ کوي دا به بله لکه مینه ده او دا د بل چا سره خبرې کوي او چې دا سوچونه دي چې دومره زر په بله لکه مینېږي نو بیا په تا کې به څه چل دی خفه کېږئ به نه ځکه چې د چا په ځان یقین چې زه سم سړی یم نو زما ښځې څه کار دی چې د بل سړي سره طبیعت لګي یو سړی وایي زه ځان هم پېژنم خپله ښځه هم پېژنم زه خپلې ښځې له دومره محبت ورکوم دومره ښکلی ژوند د هغې سره تېروم زما یقین دی په هغې باندې او هغه دومره اوچته ښځه ده او هغه دومره درنه ښځه ده چې هغه دا قیسې نه کوي موبایل اوچت نه کو اوده به وه مصروفه ده موبایل کې به چارج ختم شوی ټلۍ به یې نه اورېدلې زر خبرې او دا په معمولي خبره باندې او موږ شکونه کوو په ښځو باندې دا څنګه او دا ولې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اچانک چې د سفر نه راغی اچانک به کور ته نه ننوتو پرېږدي دا ښځه خبر شي نو بله فایده دا چې ځان به ورته هم تیار کړي کور به برابر کړي ځان به تیار کړي خاوند ته خوشحاله ده بچي خوشحاله دي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه کوم ځای کې تېره کړه په ذوالحلیفه کې کله چې سحر شو او مدینې ته ورننوتو مدینې ولیده نو الله اکبر درې پیرې خوشحاله شو خپل ځای ته واپس راغی او څه ناشنا خلکو دا مدینې والا چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د مکې اول ته خاندان اول ته هر څه دي خو دومره اوچت خلک دي چې الله دوی ته د پیغمبر داسې ملګرتیا نصیب کړې ده چې هر ځای ته د پیغمبر لاړ شي واپس د دوی دې ځای ته راشي او واپس د دوی دې ښار ته راشي دا د انصارو اوچت مقام دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ذکر وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دا سنت طریقه ده چې را ذکر سړی وي چې کله سفر واپس راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مدینې ته ورننوتو نو بیا هم کور ته لا نړ دا طریقه و چې ډایرکټ به جومات ته تو او په جومات کې 2 رکعاته لمونځ وکړو مسجد نبوي کې او بیا کور ته ننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو د ام سنان الانصاری رضی الله عنها سره ملاقات وشو په سزي کې ولا مخې له وراله چې بعضې روایتونو کې راځي ام سلیم هم راغلې وه او بعضو علماو دا جواب کړی د دې چې یعنی دا قصه 2 پیرې د ام سنان هم جدا ده د ام سنان ځان له واقع د ام سلیم ځان له ده ام سلیم راله او دا روایت امام ابن حبان راوړی وی یا رسول الله طلحه رضی الله عنه او زوی هغو دواړو حج وکړو تا سره تلي او زه یې پرېښودی وم زه حج له نه یم تلي تاسو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ام سلیم په رمضان کې عمره وکړه داسې لکه ما سره چې حج وکړي دغه شان ام سنان الانصاری رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سجدې کې مخې راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما منعك ان تحجي معنا ته حج له نه تلې موږ سره وی یا رسول الله سورلۍ موږ سره کمې دي یو سورلۍ هغه د بچو پلار د هغه سره وه بله د هغه زوی سره وه نو ما ته داسې سورلۍ نه ده ملاو شوي او داسې سلار راته نه وه جوړه شوي چې زه تاسو سره تللی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فاذا کان رمضان اعتمري فيه رمضان چې راشي بیا پکې عمره وکړه فإن عمرة في رمضان تعدل حجه عمره په رمضان کې د حج په شان ده روایت کې راځي معي حج لکه زما سره چې وکړي دې سره خبره ختمه شو د حجة الوداع د دې نه بعد چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیماری او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخرنی ورځو تذکره شروع کړو چې د اخرنی یو څو ورځې هغه څنګه تېرې کړې دي یو څو لوی واقعې راپېښې شوي دي
یوا د مسیلمة الکذاب قبحه الله دا غدن د دروغ د نبوت دعوه. موږ مخکې دا خبره ذکر کړې او پته نشي چې ټولو ملګرو ته به یاد دی، نو که نه خو بعضو ته به یاد دی چې په 9 کال کې دا مسیلمه د خپل قوم بنو حنیفه سره راغلی و مدینې ته. بنو حنیفه د یمامه کې دلته و نږدې د ریاض سره و، غټ قوم، مشهور قوم. دوی په 9 کال کې مدینې ته تللي و، دوی وفد راغلی. نو دی مسیلمه په هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي و، وی ما لم څه مشرتیا راکا، لکه چې دی خو په خپل علاقه کې او قوم کې غټ سړی دی، نو غواړي چې ما له مشرتیا راکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انکار وکړو. دا وفد د بنو حنیفه چې کله واپس راغی یمامه ته خپل علاقې ته، نو دا مسیلمه بس دا وخت تیره او سوچ د خپل ځان په باره کې کوي چې دا خو زما نه هر څه لاړو، خلک اسلام قبلوي او زمونږ هغه شان او هغه مقام او خبره ټوله روانه ده. نو بس یو دعوه یې وکړه. هغه دعوه دا وکړه، وی موږ مدینې ته تللي وو او زما د پیغمبر سره ځان له خبرې وشوې، نو هغه ځان سره په دې خپل کار کې شریک کړم. نو دعوه د نبوت یې وکړه، والعیاذ بالله. نو اوس په دې باندې څوک ګواهي کوي چې دی خو چې دا خبر ما ته پیغمبر کړی. نو یو کس را پیدا کو، الرجال ابن عنفوه، هغه دا ګواهي وکړه او دا د ټولو نه لوی قبیح انسان دی. بنو حنیفه او یمامي علاقې ولې چې تباه شوي دي ډېر او په مسیلمه پسې روان شوي دي، هغه دې خبیث ته لاس ده ګواهي وکړه. او زه ګواه م، زه وم په ټیم چې کله پیغمبر درته وایي چې ته ما سره په دې نبوت کې شریک یې. او دا رجال ابن عنفوه چې دی په معرکة الیمامه کې مشهور جنگ دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې چې شوی دی، په هغې کې مردار کړی شوی دی. نو ده ګواهي وکړه او زه ومه. او دا رجال چې کوم دی دیم په دغه وفد کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی او اسلام هم قبول کړی، د ګوره اسلام قبول کړی او د قرآن بعض سورتونه هم یاد کړي وو، د قرآن بعض سورتونه هم یاد کړي وو. او سبحان الله روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تیر شو او دا 3 کسان ناسو، رجال ابن عنفوه، فرات ابن حیان او ابو هریره رضی الله عنهما. فرات او ابو هریره دا خوچت خلک دي، خو دې ورسره هم ناستې ده رجال ابن عنفوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان فیکم لرجلا، په تاسو درېونو کې یو کس دی ضرسه فی النار اعظم من احد، د هغه د جامې یو غاښ په جهنم کې د احد د غر نه هم غټ دی. نو دا نور غریبانان هم په یره کې شو چې دا ګوره څوک دی په منځ کې. نو وروسته چې کله دی مرتد شو او د ده قصه مشهوره شوه، نو هغوی ته هم پته ولګېد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراد هغه هم دا کس و. ده بیا په مسیلمه باندې ایمان راوړه. نو لویه فتنه په بنو حنیفه خاندان باندې هغه دې رجال جوړه کړې وه، ځکه چې مسیلمه خو تشه دعوه وکړه او ده د هغې دپاره څه وکړه، ګواهي وکړه او دا دعوت به مخکې چلو. یو حدیث کې داسې راځي، په صحیح بخاري کې دا روایت شتي، په صحیح مسلم کې مشتي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه ویده ومه او په خوب مې ولیدو، رأیت فی یدی سوارین من ذهب، په دې لاس کې مې 2 کړې 2 بنګړي د سرو زرو ولیدو. نو دې باره کې مې سوچ شروع کړو چې دا به صحیح. نو بیا ما ته وحی وشو چې دې له پوکې ورکه، وی ما چې ورله پوکې ورکو فطاران و هغه والوتو غزار شو. صحابه کرامو یا رسول الله دې تاویل تاسو څه وکړو، یعنې دې خوب څه مطلب دی؟ وی د دې تاویل دا دی چې فاولتهما کذابین یخرجان بعدی،
زه خو دا تاویل کوم چې زمانه بعد به دوه دروغجن راوځي هغه به د نبوت دعوه کوي دوه دروغجن به راځي هغه به د نبوت دعوه کوي یو پکې دا دی مسیلمه او بل اسود عنسي که نن ټیم د هغه تذکره به راشي یا به روان درس کړي هسې دلته که سوال وکړو چې د بنګړو د سرو زرو بنګړي دي د دې تاویل څنګه په دې کېږي چې دوه دروغجن به راوځي او نه دي دغې سره څه کار شو سونه خو حرام ده سړي دپاره خو څه مطلب شو تاسو لرې لاړئ د دې یو څو وجې کېدی شي الله اعلم یو ده سره زر په دنیا کې د چا دپاره دي زنانو کې د نارینو د زنانو دپاره او چې نارینه یې استعمالوي نو دې پېښې د چا کوي د زنانو او زنانه نه ده دروغجن دی که نه دی پېښې د زنانو کوي او زنانه نه ده نو دا دوه د نبوت دعوه کوي خو پیغمبران نه دي ظاهره کې وایي چې موږ پیغمبران یو یو وجه دا کېدی شي دغه شان یو وجه دا کېدی شي والله اعلم دا دوه بنګړي چې والوتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې د دې تاویل په دې دوه دروغجنو سره کول د دې وجې داسې کېدی شي چې دا بنګړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې په مناسب ځای کې او که غیر مناسب ځای کې یکی سوچ ته ضرورت شته مناسب غیر مناسب او دروغ هم دې ته وایي چې یو شی په داسې ځای کې کېدی چې هغه د هغه ځای مناسب نه وي دروغ هم دې ته وایي که نه نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تاویل وکړو چې دوه دروغجن به راوځي او دا دوه دروغجن دا دي یو عنسی صنعاء یمن والا او دویم مسیلمه یمامه والا خبیه د سجع شروع کړه سجع څه ته وایي په عربۍ کې هغه کلام ته وایي چې په هغې کې فواصل ډېري د دې شعر و شاعرۍ ته په شاني خو وزن یې د شعر په شان نه وي دې کې د قرآن پېښې کولې لکه اوس قرآن کې والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا په دې طریقې سره دم شروع وکړه والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناوئوه وإذا جيب ما بنيتون نازليه او مذاق بكو لك والطاحنات الطحنا اغزنانه چې وړاغيږي والعاجنات عجنا ودا قسم خبري بكو سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانك هو الأبتر ويدي سورة ما منازل شيء إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل فاجر من تعالی در کړي دي قیمتي جواهر خپل رب د پاره مونږ کو هجرت وکړه او چې تاسو سره چا نه لګي نو دی به یو فاجر سړی بېدینه سړی دا دی مسیلمه خبیث دا چل شروع کو نو دا کمقلان خلک به پسې روانو به خپل قوم ته دا وي چې ما ته وحي شوي دی چې را مونځ نور نشته په دین کې نو په هغو باندې مونځ پرېښو بیا ورته دا وي چې دا شراب او زنا او دا کارونه حلال دي نو بس هغوی په دغه باندې شروع وکړه ها غټه فتنه دا وه چې ده به دا وي زه دا پیغمبر ومنم زه دا پیغمبر منم لویه فتنه دا ده ځکه که دې ته منکر وی چې زه دا پیغمبر نه منم خو بیا خبره څه وه
واضح او خلکو وایي د پیغمبر سره نه لګي وایي نه دې زه منمه خو ده زه په خپله په دې نبوت کې شریک کړی یم والعیاذ بالله. نو دا د نبوت دروغجن دعویدار او ځان ته به یې څه وایي رحمان الیمامه د امامه علاقې رحمان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله دا نوم یې ښود و مسیلمة الکذاب. او سبحان الله په دغه نوم باندې الله داسې مشهور کړي چې په رحمان الیمامه باندې هېڅوک نه پېژني، مشهور دی په مسیلمة الکذاب باندې. د نبوت دعویدار په دې امت کې دروغجن ډېر راوتي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي. د دې مسیلمه دا خبر چې ورته کله ورسېدو دا قصه مشهوره شوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه، په خطبه کې دا وایي اما بعد فقد اکثرتم فی شأن هذا الرجل. د دې سړي په باره کې خبرې مشهورې شوي دي او تاسو به کوم لګیا یو بل سره دا بحثونه ډېر کوئ. وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال كلهم يدعي النبوة. دا خبر یاد کړئ چې دا مسیلمه په هغه 13 دروغجنو کې دی کوم چې به د نبوت دعوه کوي په دروغو سره او روزي به د دجال نه مخکې. دا مسله مې پیر ذکر کړې وه چې د نبوت دعویدار چې په دروغو سره دعوه کړې ده هغه په دې امت کې ډېر دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 ذکر کړي. بارک الله فیک. دا 13 به مشهوري معنی دا نه چې په دې امت کې به د قیامت پورې صرف یا دجال پورې به صرف 13 کسان د نبوت دعوه کوي، نه دا 13 به نقصانی، دا 13 به مشهوري، دوی به فتنه ډېرې په هغو کې یو د مسیلمه دي. او د نبوت دروازه دا په چا باندې ختمه شوې ده؟ بنده شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله وی دی رسول د الله دی او اخیرنی پیغمبر دی، په دې باندې بیا پیغمبري هغه الله ختمه کړې ده. څوک چې د نبوت دعوه کوي یا څوک چې په دې خبره کې شک کوي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اخیرنی پیغمبر نه وي، څوک چې په دې کې شک کوي د اسلام نه خارج دي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده، بس ختم. او په دې باندې ډېر حدیثونه راغلي دي، خو دا موضوع زموږ دا نه ده. موږ ځان له ذهنو کې دا مسله واضحه بیان کړې ده. یو کس و طلحه النمري دی راغلی و یمامه ته، نو تپوس یې وکړو این مسیلمه، مسیلمه چی شو؟ هغه ورته مه رسول الله، رسول الله وایه بدتمیز. ویلا نه ویم حتی اراه چې څو پورې مې لیدلی نه وي که نه نه ویم ورته. نو دی چې پسې ورغی وی انت مسیلمه، وی ته مسیلمه؟ هغه وی او وی څوک راځي تا پسې؟ یعنې وحي تعالی څوک راوړي؟ وی رحمان. وی افی نور ام فی ظلمه، په رڼا کې ته راځي که په تیاره کې؟ وی په تیاره کې راځي. د ډېر هوښیار سړی و خو چې الله څوک ګمراه کوي. وی اشهد انک کذاب، دا بالکل صفا گوی کوم چې ته دروغجن یې، وان محمدا صادق، او محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی انسان دی. ولكن كذاب ربيعه احب الي من صادق مضر. دا یو مشهور متل دی اوسه پورې د عرب وایي چې سیده د ربیعه قبیلې دا سړی دروغجن دی او دا بل د مضر قبیلې رښتینی دی. نو د عرب بیا وی دروغجن د ربیعه زما خوښ دی د هغه رښتینی نه چې هغه د مضر دی، لکه چې د هغه سره وی نه لګي. دې سړي هم دا خبره وکړه، وی زه بالکل منم چې ته دروغجن یې او هغه سړی رښتینی دی، خو بیا هم ستا سره ملګرتیا کوم د هغه نه منم. او په دغه مسیلمه پسې روان شو. بیا په هغه ورځ مړ شو چې هغې ته په سیرت کې یوم عقربه ویل کېږي. یوم عقربه په سیرت کې راځي. یوم عقربه د عقربه په یمامه کې یو ځای د علاقې د هغې ته نسبت کېږي. بنو عامر ابن ربیعه قوم دی، د هغوی ځمکه وه. نو کله چې خالد ابن الولید رضی الله عنه یمامه ته لاړ په دې مسیلمه کذاب پسې،
نو دی د دغه یمامه نه وتښتېد او دغه عقربازي ته تللی هلته سره بیا دی وجلی شوی دی دا کس چې کوم د ده خواله راغلی په دغه دوران کې مسیلمه کذاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خط ولیږو خط یې ورته څه ولیږو من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله مسیلمه چې الله پیغمبر دی والعیاذ بالله وی د هغه د طرف نه خط دی محمد صلی الله علیه وسلم دی د الله پیغمبر دی سلام علیک اما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك زخوي تاسر الشرك شيئا وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض نيما زمكة زمانك شو طولة أو نيما دا قريش شو يعني نيما استاسو شو نيما خبر زمانك نيما استاسو ما تبدأ ريزيب جور جاريه بوكو يو ترب تراتين كيو بزار ولكن قريش قوم يعتدون ولكن قريشا قوم يعتدون خلا قريش دا ليس قوم دي چي ظلم كي زياتيك دا خطي ورکو دو کسانو له د یو نومو عبدالله بن النواحه او د عبدالله بن النواحه د عبدالله بن مسعود په لاس باندې مردار شوی دی کله چې هغه والي و دویم کسو ابن اثال د دواړو له خط ورکو وی دا ویسي مدینې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خط راوړی شو دا خط دغه په مخ کې ولوستلی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو دواړو ته تاسو څه وایئ نقول نقول كما قال من خما خبركو كما چې مسیلمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تاسو دا گواہی کوي چې د الله پیغمبر وینا من خو گواہی دا کوي چې مسیلمه د الله پیغمبر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګور زمون دین څومره د وفاداری دین دی اما والله لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقكما فالله می دي قسمی کچرت سفیران او استازین نه وجلی کېدی کنه تاسو دواړه ما وجلی دلته د اسلام یو لوی ادب بیان شوی دی چې استازی او سفیر د چا دی به نه تنګولی کېږي او نه به وجلی کېږي اگر کدی د کافر سفیری اگر کدی د کافر استازی د ته به هېڅ هم نه ویلی کېږي اوس دا دواړه پیغمبر ته مخامخ وی تا نه منو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته ووایي که چېرته د استازي نه وجلی کېدی نو ما تاسو که چېرته د دوی د قتل اجازت وی نو ما تاسو وجلی خو شریعت کې دې گنجایش نشته په دې کې یو فایده چې مخې ته راغله لکه کله کله دا غیر مسلم او د هغوی خو دا کار دی زمونږ په پیغمبر پورې وخاندي یا زمونږ په قرآن پورې وخاندي یا بل څه ګستاخي نو کوم مسلمانان چې جاهلان دي او صرف په دین مین دي او پوه سره نشتي رو به وځي او د هغه ملک سفیر او د هغه ملک چې د هر څه تباه که او ختم که د دې نه دي خبر چې سفیر او استازی د تا سره دا گنجایش نشتی چې ته د قتل کې یا دل سزا ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمت بیا خط ولیگو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمت الكذاب السلام على من اتبع الهدى سلام دی پاک چا چې د هدایت تابعداري کړي اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده زمکه خو د الله دی چاله ورکوي ته څنګه دا قیسې کوي چې نیمه زما او نیمه ستا والعاقبة للمتقین او یاده که دا خبر آخرنی انجام ګوره تقوادارو خلکو دی بس دقه خط نور به کیسه نه و دا یو څو خبرې خو سمې خبرې او دا خط ورکو حبیب بن زید الانصاری رضی الله عنه کله چې دا خط هغه ویوړو مسیلمه له او داغه په مخ کې دا خط ولوستلی شو نو دغه حبیب ابن زید رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استازی او سفیرو هغه په غزي باندې شهید کو مسیلمه بیا په خپل کفر کې او په فجور کې او په دروغ کې د قشار روانو تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا نه لاړ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د خبره بخه ګرمه شوه
ځکه چې ته خو وایي چې بس هغه مړ شو هر څه ماته پاتې شو. او لښکرې تیارو چې د مسلمانانو سره جنګ وکړو، نو په هغو ورځو کې بیا خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه یو لښکر تیار کو او په هغه لښکر باندې د الله توره خالد بن الولید رضی الله عنه هغه یې په مشر کو او بدترین شکست الله مرتدینو له او دی مسیلمه له دوی له ورکړی او دغه جنگ مشهور دی په تاریخ کې معرکة الیمامه، د یمامه جنگ د مرتدینو سره او د مسیلمه سره. په هغه جنگ کې دی بیا مردار شوی او دغه واقعي بیا که چېرته الله ژوند راکړو د معرکة الیمامه د دې په خپل ځای کې تفصیل لا شي. دنه بعد بیا اسود عنسی راوتی دی، یا په دغه وخت کې اسود عنسی هم راوتی دی. هغه هم د نبوت دعوه کړې وه، خو د اسود عنسی دا خبره دا به پرېږدو، را روان درس ته په هغې کې به وضاحت وکړو چې اسود عنسی د کوم ځای و او څنګه د نبوت دعوه کړې وه، انجام د هغه څه و. او بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید رضی الله عنه لښکر تیار کړی، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنۍ ورځې سټارټې شوې. څه کړي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځو کې او څه یې نه وکړي، په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري راغله، څو ورځو پورې دا بیماري وه، څنګه د دې دنیا نه تللی و. دا اخرنۍ خبرې انشاءالله دا به پر روانو درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.